السلام علیکم دوستانو نننۍ ویډیو کې مونږه یوه موضوع باندې ټولې جملې جوړوو چې کومې تقریبا یو شی دي خو معناګانې یې مختلفې دي. نو ویډیو در سره وګورئ. I'm ready to go. I'm ready to go. زه تیار یم چې لاړ شم، یعنی زه د تلو دپاره ریډي یم، تیار یم. I'm ready to go. زه تیار یم چې لاړ شم، یعنی تلو دپاره ریډي یم، تیار یم. I'm almost there. I'm almost there. زه تقریبا هلته یم. که چې څوک درنه پوښتنه وکړي چیرته یې، ته ورته تقریبا هغه ځای ته نږدې یم. دلته معنا دا ورکوي، یعنې زه تقریبا نږدې یم. I'm almost there. زه تقریبا هلته یم. I'm close now. I'm close now. زه اوس نږدې یم. I'm close now. زه اوس نږدې یم. که یو ځای سره ته نږدې یې، ته ویلی شي close now. اوس زه نږدې یم، یعنې جفت یم ورسره. I'm close now. زه اوس نږدې یم. I will reach in a minute. I will reach in a minute. زه په یوه دقیقه کې ورسیږم. موږ زیاتره وخت وایو بس زه د یو منټ کې اوس رسیږم، یو دقیقه کې اوس رسیږم، نو دا موږ کارولی شو. I will reach in a minute. I will reach in a minute. زه په یو دقیقه کې ورسیږم. I'm reaching now. I'm reaching now. زه اوس رسیږم. I'm reaching now. موږ یو د دې ورسیدم یا د دې رسیږم. I'm reaching now. زه اوس رسیږم. I will be there soon. I will be there soon. زه به زر هلته ورسیږم. زه به ژر هلته ورسیږم. I'm near the place. I'm near the place. زه ځای ته نږدې یم. موږ وایو که نه هغه ځای ته بس ورنږدې یم. I'm near the place. زه ځای ته نږدې یم، یعنې جفت یم، نږدې یم ورسره. او که چېرته ډېر نږدې جفت یې ویلی شي I'm very near. زه ډېر نږدې یم. I'm very near. زه ډېر نږدې یم، ډېر جفت یم، ډېر ورسره نږدې یم. نو دا و تقریبا یو موضوع باندې جملې او یو شانتې جملې. تاسو د خپل حالت مطابق کولی شئ هر ځای کې چې یاستئ د جملې وکاروئ.